د یوې واده شوې ښځې د خوب رښتینې کیسه. په یوه شپه د جولای په وروستیو شپو کې یوه واده شوې مومینه ښځه چې دوه ښکلې لورګانې لري له ستړي ورځني ژوند وروسته ارامه ویده شو. دا ښځه له خپل ژوند څخه منندویه وه، خو د زړه یوه څنډه کې یو ډول پټ انتظار هم و، یو امید، یو راز چې شاید حتی خپل ځان ته یې هم نه و ویلی. شپه تیره شوه او هغې خوب ولید. هغې ځان ولید چې په یوه ښکلي بازار کې روانه ده. بازار د رڼا او سرو زرو په ځلاو کې ښکارېده. خلک را ولاړ وو او د زرو د ګاڼو ښکلي دوکانونه صف په صف جوړ وو. ناڅاپه یوې زړې خو مهربانه ښځې هغې ته اشاره وکړه. راشه لورې، دا ستا لپاره ده. هغې وویل. د دوکان پر ښیښه یوه ښایسته ځلانده د سرو زرو ګوتمۍ پرته وه. د ګل غوندې ډیزاین یې درلود. د هغې شفافو ډبرو نه ډیره ځلېدله. ښځې ته داسې ښکاره شوه لکه دا ګوتمۍ چې خاص د هغې لپاره جوړه شوې وي. زړې ښځې وویل. دا ګوتمۍ یوازې هغې ته ورکول کیږي چې زړه یې پاک او نیت یې سپېڅلی وي. هغې ګوتمۍ واخیسته، لاس ته یې کړه. احساس یې وکړ لکه د هغې لاس نور هم ښایسته شو. خو دا یوازې ښکلا نه وه، دا یو سکون، یو روحاني قوت، یو راز و چې د زړه تل ته یې ورسېد. له خوبه چې راویښه شوه، سینه یې سپینه وه، زړه یې ډک له سکون و او یو ډول بې مثاله خوښي یې احساسوله. هغه پوهه شوه چې دا خوب یو الهي پیغام و چې الله جل جلاله به ورباندې یو نوی نعمت نازل کړي. کیدای شي دا د هغې د لورګانو لپاره یوه روښانه راتلونکې وي، یا به د ژوند له ملګري سره محبت او درناوی نور هم زیات شي. شاید یوه ناڅاپي خوښي یا یو ارزښتناک راز به کشف شي. له دې وروسته دا ښځه نوره هم نیکه شوه. عبادت ته یې زړه زیات شو او د ژوند هره ورځ د برکت احساس وکړ. ځکه چې کله الله پاک د خپل بنده زړه ته د سرو زرو نه هم قیمتي نعمت ور وبخي، نو دا د خوبونو نه تر حقیقت پورې یو ښکلې کیسه ګرځي. درنو اوریدونکو، په خوبونو کې ډېر غټ کمالات پراته دي.